عبدالرشید دوستم یو ځل بیا د جنګ میدان ته یو ناڅاپي ډول حاضر شو. هغه وایي زه به د دشت لیلي تاریخ بیا تکرار کړم. عبدالرشید دوستم د عبدالرؤف سیاف او عطا محمد نور سره لیدلې نه هم کړې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. له ترکیې څخه راپورونه وایي چې د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم خپل یو شمېر پوځي قومندانان راټول کړي او د طالبانو د واکمنۍ خلاف یې جګړې ژمنه ورڅخه اخیستې ده. راپورونو په اساس په دې راټولېدونکو ادعا کړې چې په دغه جګړه کې به د دشت لیلي تاریخ بیا تکرار کړي. معلومه نه ده چې دوستم په دغه ادعا شوي وسلوال فعالیتونه د خپل ګوند که کوم بل ادرس تر چتر لاندې پیل کړي. نوموړي روانه اونۍ د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي ځل د حزب وحدت ګوند له مشر محمد محقق سره د خپلې لیدنې عکسونه خپاره کړي دي او ویل کېږي چې دوستم محققین اوس قانوني عطا محمد نور، عبدالهادي ارغندیوال او یو شمېر نور سیاستوالو د عبدالرؤف سیاف په مشرۍ د جبهه مقاومت د عالي شورا په چوکاټ کې د طالبانو پر وړاندې مقابلې ته منسجم شوي دي. دې شورا ویلي چې لومړی د خبرو له لارې طالبان د ګډ او منتخب حکومت جوړولو ته هڅوي، خو که طالبان دې کار ته غاړه کېنږدي نو دوی به جګړې ته زور ورکړي او په افغانستان کې به یو ځل بیا جګړې ته دوام ورکول شي. طالبانو بیا ویلي چې په افغانستان کې جګړه نوره ختمه شوې، دوی پر ټول هیواد واکمن شوي، د قدرت جزیرې له منځه وړي او مخکني چارواکو د وزارت غوښتلو له تمې پرته بیرته هیواد ته راستنېدی شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.